په دغه لیسه کې 222 تنه معلولیت لرونکي زده کوونکي زده کړې کوي چې زیاتره یې د غوږونو او سترګو معلولیت لري، خو دا معلولیت د دې ځوانانو د تعلیم او تربیې په لاره کې خنډ نه دی شوی. له همدې امله دوی په دې لیسه کې زده کړې کوي. دوی همدارنګه وایي چې معلولیت کمزوري نه ده او له هغو زده کړو وروسته چې په دې لیسه کې ترلاسه کړي دي په ټولنه کې خپل ټولنیز ځای پیدا کړی دی. مشکلات ما زیاد بود. از اینکه درس نخوانده بودیم فکر میکردیم که نابینایان اصلا درس خوانده نمیتونه. یک موجودی است که خلاصه از همه امکاناتی که دیگرها استفاده میکنه ما استفاده نمیتونیم، از نهاد تعلیمی یا تحصیلاتی نه استفاده نمیتونیم. اما حالا که وقتی که اطلاع پیدا کردیم که چنین مکتبی است و میشه که درس بخوانیم یا نهاد تعلیمی امکان داره که ما درس بخوانیم همچون دیگران، بسیار احساس چی کردیم؟ احساس قوت کردیم، احساس کردیم که ما جزء از جامعه هستیم، دمی جامعه خلاصه مدغم هستیم، ما کدام با سایر اعضای جامعه تفاوت خاصی نداریم. در رابطه با جای مکتب که بگویم تعمیر کرایی است، متاسفانه که مشکلات نابینایان زیاد است که منزل دوم سوم است و دیگه داخل شهر است. نابینایان که برو میشه با بسیار مشکلات ها سر سرک است و مشکلات طبعا که داره. له بلې خوا د غزني ولایت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو امریت مسؤلین وایي چې هڅه کوي د دې امریت د زده کوونکو لپاره د معیاري ودانۍ د نشتون ستونزه هواره کړي. در ابتدای تأسیس مکتب ما 15 نفر شاگرد هم الحمدلله امروز 222 نفر داریم. پیشنهاد کردیم با امریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت غزنی و از طریق اونا به مرکز شریک شده تصمیم به این است که در ولایت غزنی یک زمین مناسب برایشان پیدا شوه و ایجاد شوه و در این مورد اداره مرکزی امام همکاری کرده، با ما خیلی همکاری کرده، از امیرالمؤمنین امر گرفته. په غزنی ولایت کې تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت 11 بابه لیسې او انسټیټیوټونه لري چې مرکز او ولسوالۍ کې دوی خپل فعالیتونه اجرا کوي او د دوی فعالیتونه ماشاءالله ورځ په ورځ په مخ باندې روان دي او په مرکز او ولسوالۍ کې د هیوادوالو بچیان راځي زده کړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروې کمیټې په مالي مرسته او د دې ولایت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو امریت په همکارۍ 930 تنه ځوانانو ته په غزني ولایت کې د حرفوي او تعلیمي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده.